رسول لپاره زما علاج وکړې. زه د خپې نه ډېره زیاته تنګه یم، مړه کېږم، چچې مې خوږېږي. الله ته وګوره، د الله په نامه مانې علاج وکړې. ډېره زیاته تنګه یم، زما د علاج څوک نشته. خپې نه تنګه یم، مانې علاج وکړې. پهله خو درته سوال کوم، ریکویسټ درته کوم، هر سړی دې داسې وګڼي لکه چې د ده خپله لور خپله خوري. دا پوسټ چې څومره شیر کولی شئ شیر یې کوئ، او چې څوک هم ورسره امداد کول غواړئ نو د خدای د رضا لپاره دوی سره امداد وکړئ. د دې ماشومې پوره اډرس زه تاسو له در کوم سره د نمبره پر سکرین تاسو ته د دې نمبر هم ښکاري، که په سکرین درته نه ښکاري بر هم په دې پوسټ په د پاس هم نمبر شته دی. دا ماشومه چې ده دا د مردان شاباسګړۍ ده. دا وخت چې ده که نه نو دا د کینسر په مرض مبتلا ده چې ډېر بې انتها تکلیف دی ورته. د دې جړا او د دې خبرو نه به تاسو محسوسوئ چې دا خواره ډېره زیاته په تکلیف کې ده. دا د مردان ارنم هسپتال کې موجود ده، اوس په دې ټیم کې داخله ده، هلته علاج کېږي. خو پلار چې دی د بې انتها غریب دی، دیاړیمار سړی به څه وکړي، د بچو خېټه نشي ساتلی، نو هغې له به علاج څه وکړي. نو چې څومره هم دنه کېږي، د زکاتونو ټیم دی، روژه را روانه ده، که د چا زکات وس کېږي، که د چا ورسره نور امداد کېږي، نو د خدای د رضا لپاره یې ورسره وکړئ. هر سړی دې په خپله بچی والي چې دا زما بچی ده، که کم سړي لکه زما د وس امداد نه کېږي، ورسره امداد ورسره نه شئ کولی، نو د خدای د رضا لپاره په ویډیو جوړه کوئ، سوشل میډیا ته یې رامخې ته کوئ، چې څومره کسان یې ګوري دا پوسټ شیر کوئ چې د دې د ماشومې دا فریاد ختم شي او دې ماشومې له دا علاج وکړي. دا کم نمبر چې دی په دې باندې د ایزي پیسه نمبر اکاونټ هم شته دی، او دا نمبر به تاسو ته 24 ګنټې کولاوي. دا د دې د پلار خپل نمبر دی. نو د الله رضا دپاره دا ویډیو شیر کړئ او دې ماشومې سره امداد وکړئ چې د دې علاج وشي.